بسم الله الحمد لله قدرمنو کتونکو ډیر کرت الله سبحانه وتعالى زمونږ د نیتونو او د زړونو مطابق فیصله را لیږي. د خبرې تاسو وکړئ دی د صحابه کرامو جون ته وګورئ کله چې صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بیعت کوو اذ یبایعونک تحت الشجره د ونې لاندې بیعت کېده فعلم ما في قلوبهم الله ته پته وه د دوی په زړونو کې چې څه خبرې تېرېږي د دوی څه ارادې دي څه نیتونه دي د الله د رسول سره د دوی څومره مینه ده څومره دې خبرو ته ودرېږي قرباني ورکوي نه ورکوي الله ته چې کله پته ولګېده چې دا صحابه د کمال خلک دی او د قربانۍ خلک دی او د مبارزې خلک دی او د الله په نبي باندې او په دین باندې سر ورکوي نو فانزل السکینة علیهم الله په دې باندې یو ارام راولېږه. ارام دا خبره یاده کوي چې ارام ژوند او زندگی دا د الله د طرف نه دي. فانزل که الله د ارام در نه کي او پریشانی د نه لرې نه کي نو هېڅوک یې د نشي لرې کولی. دا سکینه دا ارام دا صرف د الله د طرفه راځي. په صحابه کرامو څه وخت راغی کله چې دوی سخت په اضطراب کې وو سخت ورخطا وو ګډوډ وو مکې ته نه پرېښوستل نو دلته بیعت وکړه 1400 یا 1500 صحابه کرامو د الله د رسول سره بیعت وکړه او الله ته پته ولګېده چې دوی رښتیني خلک دي نیتونه یې صفا دي زړونه یې صفا دي نو فانزل السکینة علیهم الله پې ارام راولېږه. ارام غواړي د زړه ارادې دې سمې که زړه دې پاک که زړه دې صفا که اسلام ته دین ته او قربانۍ ته ځان داسې مخکې کوه داسې ارام نه ارام په ارام نه حاصلېږي چې ته وایې چې زه د ارام ژوند وکړمه نو ته به ځان ستړی کې یو څه به پیش کې زړه کې د خیر ارادي هغه به عملي کې نو الله سبحانه وتعالی ستا زړه ته ګوري بیا قصې فیصلې رالیږي. واثابهم فتحا قریبا او الله ولې نږدې فتح ورکړې وې په خیبر کې وګورئ نږدې فتح به د خیبر راله ورپسې د فتح دروازه راکولاو شوه. نو که غواړئ چې کامیاب اوسېږي په دنیا کې نو زړه دې صفا که الله سبحانه وتعالی زموږ ستاسو د زړونو مراقبه کوي او بیا مخ شانته فیصله رالیږي چې څه زموږ په زړه کې تېرېږي.